نن زه چېرته روان یم په دې خطرناکو لارو. نن بیا یو ضروري کار پیښ شو نو ما هم بسم الله وکړه روان شوم. هغه کار څه دی هغه به تاسو په دې ویډیو کې وینئ. داسې بریک کمرو دې ګټانو کې داسې روان وم، داسې خطرناک ګټان دي. که د هموارو علاقو نه خلک دلته راشي نو هغه منې سترګې تورېږي، هغو ته الټۍ راځي، هغو ډېر زیات تېرېږي. لیکن د کلي والا خلک چې هغه دلته یېرېږي نه، بلکې دا لاره انجوای کوي او دې نه مزې اخلي. دلته چې کوم سکون داسې ښکلې خاموشي، د اوبو دا ښکلی اواز او دا انسان دماغو دپاره ډېر زیات ضروري دی. دا سکون چې کوم دی که نه د انسان دماغو دپاره ډېر زیات ضروري دی. نو زه هم په دې شینکۍ کې روان وم، ګیر چاپېره ښکلی شینکۍ او ښکلي شنه شنه بوټي پراته وو. په دې کې چې ګرځي هغې جدا مزه ده. دلته د لښکۍ نه دا یو ماشوم راغی، ده راسره سوال جواب وکړ او بیا روان شو لاړ. ده سره سوال جواب کول نه بس ما خپل مزل جاري وساته او روان شومه. دلته مې نظر په دې جوارو لګېد، نو ډېر ښکلي جوار وو، ماشاءالله مې ورته وویل، ځکه چې دا له ډېر محنت نه بس غټېږي. دې باندې خلک ډېر زیات محنت کوي او چې کله دا محنت په دې جوارو کې ښکاره شي، یعنې محنت خپل ځای ونیسي او دا فصل سبا لپاره څه نه څه وکړي، نو دا د دې کلي د خلکو دپاره ډېره غټه خوشحالي وي، ډېره غټه. دې نه بله خوشحالي دپاره نه وي. نو دلته مې نظر په دې ډیم باندې ولګېد. د کلي خلک چې کوم واړه چې هغه دلته لامبي، په دې ډیمونو کې لامبي. خو دلته مې یو عجیبه واقعه ولیده. دلته ماشومان لګي او د سایډ ته بغله کې کنده واله. ما ویل د کندې سره څه کوئ؟ په دې کې به اوبه واچوو بیا به پکې لامبو. موږ وختي نه به وروسته اچوو او کنده کې څوک ناست دی لښکۍ نه اوبه راکاږي. نو د زړه خو مې وغوښته چې ساینټیفیکل ایکسپلینیشن ورته شروع کړمه، خو ما بیا د ماشومان به نه پوهېږي. دوی به وایي چې دا څه ګډې وډې شروع کړې. دوی ته اول بیسکس کور کول غواړي، بیا به راتله غواړي. نو دلته په لاره کې مې د کلي د دوایي ولیده. کلي کې چې کله څوک ناجوړه شي نو دا وله ورکوي، یخني پرې راشي دا وله ورکوي، زکام چې څه ته وایي. د دې دوایي نوم دی ډمبره، دې ته ډمبره وایي. کله چې څوک ناجوړه شي نو دا وله ورکوي. نورې داسې ډېرې دوایانې دي، خو دا پکې عجیبه دوایي ده. دا چې وخورې نو په خوله کې به بیا میږي روانې، خوله به دې میږي کېږي. نو بیا مې په کلي کې دا کلیوال فروټ ولیده، دې ته ویل کېږي شلتالو. دلته دا ځوان لګي او اوبه څښلې. پنجاب کې چې څه ته پیور واټر وایي، کم چې په بوتلو خرڅېږي، کمې بوتلې چې په روپو خرڅېږي، په 100 روپۍ بوتل، په 200. هغه دلته پښتونخوا کې د خوا نه راوځي او دومره سیوا دي چې خلک پې پټي اوبه کوي او د دې خواګانو نه دا اوبه خلک بیا په دې پیپونو کې بوځي، څه ته چې تور خامار وایي، زموږ ځای کې تور خامار، پیپ ته تور خامار وایي. خیر دا خو بمبې دي. دلته خلک پیشکالي چې څه ته وایي که نه، پیشکالي، هغه په داسې دنګو ځایونو کې ربي. دا خطرناک ځایونه یې سین کوه. دلته هېڅوک هم نشي ختی. زنانه چې کوم دي خېجي، زموږ د میندې خویندې چې کوم دي، دا دې خطرناک ځایونه خېجي. دې نه ډېر رارغښتې هم دي. خو دا پیشکالۍ چې کوم دی دا داسې یو رواج جوړ شوی دی. او بیا د چا خبره رواج دپاره خو پښتون خپل سر ورکوي. که هغه رواج د اسلام خلاف ومي که نه، پښتون هغه مني. دا خو کلتور دی، کلتور. ستا کلتور اول دی که اسلام اول دی؟ خپل کلتور وروستو که. خیر خبره بل طرف ته ځي، دغه به بیا ډسکس کو. نو داسې خطرناک زیری، داسې خطرناک کمر دې ته برخې وایي. نو ما وی زه چېرته روان یم؟ زه روان یم پیشکالی ریبمه، واښه ریبمه. ګوره د کلي دا خلک چې دا خپله نیمه زندګي د پیشکالي دپاره ورکوي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې اول نه دوی پیسې ګټي، مزدوري کوي، پیسې ګټي، هغې منې ځان ته یو ځناور والي، څه ته چې ساوری وایي، غوا، بیزه یا میخه. د دې نه پس هغه به څه خوري، نو هغې دپاره بیا پیسې ورکړي، پیشکالی ونیسي، واښه وله ونیسي. نو دا واښه به بیا ریبل هم غواړي که نه، نو دغه ریبلو دپاره کسان راولي، هغه وله وریبي. یا به دا کور ته راوړه هم غواړي که نه، راوړو دپاره ګاډي ته ووایي او یا به کسانو منې راوړي، هغو له پیسې ورکړي. دا ټولې پیسې په دې شي کې لاړې شي. هغه د سورو پاتې کېدو دپاره به ځای هم جوړی که نه، څه چې پښتو کې غوجل وایي، غوجل. بیا هغه سوری چې کله ناجوړه شي نو هغه دپاره بیا ډاکټر راولي او ډاکټر ته هم پیسې واخلي. دا غوجل به څه نه جوړی، یا به د ګټو نه جوړی. دلته ګټې هم خرڅېږي، ګټې به هم اخلي، یا بلاکونو نه بلاکونه به اخلي، یا شګه به اخلي، سیمټ به هم اخلي. دا خو ایله سایډ ته دیوالونه شو. له پاسه به بیا هم چې شی ږدي که نه، نو هغې دپاره به بیا لرګي اخلي، پیچان به اخلي، نختر به اخلي، یا بل چې شی به اخلي. نو د مناسب وښو یا ځینې خلک ورته ګیا وایي، د هغې ریبلو نه پس زه به ردې ګټ ته وختم. ما وایي چې لږ غونې ایکسپلوریشن وکړمه، ما وایي چې ګیر چاپېره دا ماحول وینم، انجوایمنټ وکړمه. نو ګیر چاپېره مې کاته او داسې له پاسه رامنې خطرناک نور لګېدلی و. له پاسه یو خطرناک نور او په دې خطرناک نور کې چې بیا رسیلې راشي که نه، د هغې جدا مزه وي. د کم د کلي او د ښار خلک چې دي که نه، دوی ځان طرف ته فکر نشته چې زموږ پیسې کم طرف ته ځي. زه به ستاسو دا فکر ځان طرف ته روانم چې پیسې نه دغلته روانې دي. دا ځای چې کم تاسو وینئ دا مکمل تباه شوی و. د دغه مکمل تباه کېدو نه پس نن په ده بیا شینکۍ ولاړ دی. تاسو ته وایم حوصله مه بېلئ ښه، حوصله مه بېلئ. که نن ستاسو په زندګۍ کې مشکلات راغلي، یوه ورځ به ستاسو په زندګۍ کې داسې راځي چې تاسو بیا شینکي یئ. مطلب د دې تباه کېدو نه پس به بیا تاسو ته کامیابي میلاویږي او تاسو به ډېر زیات کامیابي کوئ. نو زه هم په دې تیز نور کې لګیا وم، دا پیشکالی مې ریبه، خدای زما دې توبه نو. ما وی چې ګایا کول یاسې کور ته تله نشته، نو ښه پوره ګایا مې وکړه، ښه ډېر شی. د دې ګایا ریبلو ځانه جدا مزه نو. که چا ریبلې کمنټ کې ولیکئ. یو طرف ته ګرمي ډېره زیاته سیوا وه او بل طرف ته اوبه چې کمې وې هغه لرې وې. نو ما هم تیزي اختیار کړه او زر مې واښه وریبل. که تاسو چېرته زر ریبئ نو خپلو ګوتو ته خیال وکړئ، داسې نه چې ګوتې پکې وریبئ. او که نه هغه د چا خبره چې تادي شیطان کړ ده. نو د واښو یا ګیا ریبلو نه پس مې ځان دې اوبو ته راورسو. د دې کلیوالو اوبو ځانه مزه وي، داسې ښکلې یخې اوبه داسې ښکلې. پنجاب کې چې کوم پیور واټر میلاویږي که نه، هغه په مشینونو صفا کوي، په مشینونو
خو دلته الله پاک په ځمکه کې دنده مشینونه پیدا کړي دي هغه موږ ته څپاکۍ پورته رالیږي دا اوبه د صحت دپاره هم ډېرې زیاتې ضروري د اوبو څکولو نه پس خپل دا ویښته مې ورته برابر کړه د یوه خورې بلو د لاسه او د ګرمۍ د لاسه دا ویښته مې ګډوډ شي دا مې ورته سیټ کړه هغه پڼډ مې را په شا کړو را روان شومه په دې پورې کمرو کې دا خلک واخریبي داسې خطرناک کمرې داسې خطرناک چې له خکیانه خلک راشي د اموارو علاقو نه که نه هغه دلته کتی هم نشي وي دا چې شی دی هغو منې سترګې تورېږي لیکن پښتنو خو دا مشکلات لیدلي دا بد حالات پرې راغلي او د دې د لاسه د پښتانه ډېر زیات مضبوط ومې ګورئ ډېر زیات مضبوطي نو په دې لاره کې مو ته بیا دمه کېښوه او دا اوبه مې ورته وڅښلې دا دغه نورو اوبو نه ډېرې زیاتې یخې وې سمې یخې اوبه وې د کلیوالې اوبه نه دا ډېرې زیاتې یخ او سړی چې کله ستړی شي بیا ورته دا اوبه وڅښي ډېرې زیاتې مزه کوي